په پد کې لویه شوی یم په پد کې مې روزګار افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار په پد کې لویه شوی یم په پد کې مې روزګار افغانه پر تقوا ولاړه کورنۍ درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته نن ګناهي زلیږي پر پلو کتار کتار افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو غواړم په نننۍ خپرونه کې د مسلمانې ښځې د پام وړ ځینې مسائل وڅیړم. په هغو کې لومړنۍ مسئله د خاوند حق دی. د خاوند حق چې محمدي صلی الله علیه وسلم سنت دی او الله رب العزت د هغه اصول او څرنګوالی په خپل کلام کې بیان کړی دی. د خاوند د حقوقو نه یو عمده حق او اساسی حق په خپل ښځې باندې دا دی چې ښځه باید د خپل د خاوند رازونه او اسرار پټ وساتي، هغه د خلکو ترمنځ او د ښځو ترمنځ افشا او خپاره نه کړي. همدارنګه د ښځې اساسی او عمده حق په خاوند باندې دا دی چې خاوند به د خپل ښځې اسرار او پټ رازونه د خلکو او د ښځو ترمنځ نه خپروي. الله رب العزت په سورة الاحزاب کې 82 آیت کې فرمایي ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله رب العزت فرمایي چې موږ دغه امانت آسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې که نو هغوی یې پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه وویرېدل، خو انسان هغه پورته که بېشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی. مراد د دې امانت نه د الله رب العزت کلام دی. نو د الله په کلام کې د خاوند او د ښځې د حقوقو اصول او څرنګوالی بیان شوی او دا انسان منلی دی. له ښځې سره د خاوند امانت دا دی چې د هغه په غیاب کې د خپل خاوند د کور ساتنه او حفاظت وکړي. الله رب العزت په سورة نساء کې 34 آیت کې فرمایي حافظات للغیب بما حفظ الله. د مسلمانو ښځو صفت بیانوي هغوی د فرمان مننې خوی لري او د نارینهو په غیاب کې د الله تر ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. د خاوند د امانت په ساتلو کې دا هم راځي چې پردیو او نامحرمو سړیو ته ونه ګوري. الله رب العزت په سورة نور کې 31 آیت کې فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې تر کنترول لاندې وساتي او د خپلو عورتونو ساتنه او حفاظت وکړي. دا د خاوند امانت دی ښځې سره چې پردیو او نامحرمو سړیو ته به نه ګوري. په بازارونو کې د ډیر تګ راتګ نه کوي، له پردیو سړیو سره د ډیرې خبرې نه کوي او نن ورځ چې موږ تاسو وینو خیاطانو ته د ډیرې نه ورځي او له هغو دکاندارانو سره د هم ډیر اختلاط نه کوي چې خپلې ژمنې پلورلي او د نورو ناموسونه پیري. دویمه مسئله زما مسلمانې خورې پوشه چې د ښځې ښکلا او زینت په تقوا او پرهیزګاري کې دی، نه په سرو سپینو زرو او نیمه بربنډو لباسونو او لوړو ودانیو او ښکلو کورونو کې په دیو کې زینت نشته. ګرانې خورې مسلمانې مورې د ښځې ښکلا او ښایست دا دی چې له الله جل جلاله څخه وډار شي
خپلې سترګې ټیټې واچوي او د الله له لورې ورسپارل شوي امانتونه وساتي. د دغو کارونو په ترسره کولو سره به ښکلی او له سکونه آرامه ژوند ولري. دا ښکلا او ښایست دی. ښایست په سپینو زرو کې، په سرو زرو کې او په بربنډو لباسونو او جامو کې نشته. درېیمه مسئله، پر خاوند د ښځې حق دا دی چې د خپلې ښځې په وړاندې الهي تقوا خپله کړي، ځکه ښځه یوه لطیفه، زړه سوانده او کمزورې موجود دی چې تل د مینې، محبت، رحمت او نیکي په لټه وي. خاوندانو ته زما سپارښتنه او زما توصیه دا ده چې د نسلونو، اتلانو، عالمانو، مشرانو او شهیدانو له میندو سره ښه چلند وکړي، ځکه دغه میندې دي چې دوی اتلان زیږولي، دغه میندې دي چې دوی عالمان زیږولي، دغه میندې دي چې دوی مشران زیږولي، دغه میندې دي چې دوی شهیدان زیږولي او د الله د دین او د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره د مشرکینو، منافقینو او مرتدینو په مقابل کې خپل سرونه زار کړي دي. نو زما سپارښتنه خاوندانو ته دا ده چې دوی سره د ښه چلند وکړي او د هغوی په تړاو دې له الله جل جلاله څخه وډار شي، له هغوی سره دې په رحمت، محبت او نرمي چلند وکړي، له هغوی سره د کړو ژمنو له مخې دې هغه نفقه، کور، کالی او د ژوند نورې اسانتیاوې وربرابرې کړي، هماغسې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج اکبر په ورځ د انسان او ښځې حقونه اعلان کړل. رسول الله وویلې د ښځو په تړاو الله په پام کې وساتئ، الله په پام کې وساتئ، یعنې د دوی په تړاو تاسو د الله نه وویرېږئ، په دوی باندې زیاتی او ظلم مه کوئ. څلورمه مسئله، ځینې خلک شته چې د ښځو د ازادي چغې وهي. د هغو له نظره د ښځو ازادي همدا ده چې بې حجابه او آرایش کړې له کوره له باندې ووځي. دا په اصل کې د دین او د انسانیت او د اسلامیت دښمنان دي. د هغوی له نظره د ښځو ازادي همدا ده چې بې حجابه او آرایش کړې له کوره د باندې ووځي او خپل ناموس چې پر هر چا یې زړه وي وپلوري. ځواني مې د مفسدو د هوس لپاره نه ده، ځواني مې د مفسدو د هوس لپاره نه ده، او خپل اخلاقی اصول او چال چلند په سین لاهو کړي او خپل وقار او شرافت په نورو خرڅ کړي. قسم په الله دا ډول ازادي له محمدي صلی الله علیه وسلم رسالت سره ستر خیانت دی او د ښځو په وړاندې لویه جفا ده، د هغو په حق کې لوی ظلم دی. هغوی چې د ښځو د دا ډول ازادیو ننګه او ملاتړي دي په اصل کې د محمدي صلی الله علیه وسلم رسالت ضد کمپاین ننګه کوي او د محمدي صلی الله علیه وسلم د رسالت ضد دي دوی. نو ای زما مسلمانې خورې، د ښځو د حقونو د دغه تش په نامه مبارزینو غږونو ته غوږ مه نیسه. دوی زموږ د ښځو، لورګانو، میندو او خویندو او نوامیسو کرامات او وقار له منځه وړي. دا د الله دښمنان دي، دا د الله د دین دښمنان دي، دا د الله د مسلمانو بندگانو دښمنان دي. د دوی غږونو او د دوی آوازونو ته غوږ مه نیسه. راشه د الله کلام پرانیزه، د محمد رسول الله احادیث پرانیزه چې ته د الله په کلام ایمان لرې، په رسول الله ایمان لرې چې الله او محمد رسول الله ته څه وایي. قاتلهم الله انا یؤفکون. الله دې دوی سره دا معامله وکړي. پنځمه مسئله، په کم ځای کې چې د ښځو مجلس وي او دوی خپل منځ کې سره راټولې وي، هلته غیبت او یو بل ته د خبرو وړل راوړل او په چا پسې دروغ تړل تر ډیره په هغه مجلس کې لیدل کیږي. د ښځو ژبې تر نرو ډیرې تیرې دي، ځکه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ ښځو ته وویلې تصدقنا فانی رأیتکن اکثر اهل النار. صدقه ورکړئ ځکه چې ما تاسو ډیرې په اور کې ولیدلی. کله چې زه جبرائیل علیه السلام سره معراج ته لاړم نو ډیری هغه کسان چې ما په جهنم کې ولیدل هغه ښځې وې. کله چې محمد رسول الله دا خبره وکړه، یوې ښځې وویلې ای د الله رسوله ولې موږ ډیرې په اور کې وو؟
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې تکسرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذم من أحدكن. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو لعنت زیات وایئ، د خاوند ښه او د خاوند دوستی او ملګرتیا پټوئ څومره چې خاوند تاسو سره ښه وکړي، خو په پای کې چې کله لږ خفګان منځته راشي ورته وایي چې په ژوند کې ما تانه خیر نه دی لیدلی. د خاوند نیکي له یاده وباسئ، انکار ترې کوئ، ما له تاسو پرته بل ناقص العقل او ناقص الدین نه دی لیدلی. د حدیث تر پایه. نو ای زما مسلمانې خورې، په خپلو ناستو ولاړو کې له الله څخه وډار شئ. په دې هم پوه شئ چې له چا سره ملګرتیا او له چا سره ناسته او ولاړه لرئ. د ستاسو مجلس د چا سره دی، د چا سره خبرې کوئ او د هغه مجلس نه تاسو څه برداشتونه لرئ. د سړیو په څیر په ښځو کې نیکې او غوره ښځې هم شته دی. له الله نه وډار شئ او له نیکو او صالحو ښځو سره ملګرتیا او ناسته ولاړه وکړئ. خپل وخت د الله په ذکر، په نیکیو امر او له بدیو منع کولو کې تیر کړئ. په عباسیاتو کې خپل وخت او خپل ژوند مه تیروئ. الله رب العزت په سورة مؤمنون کې فرمایي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. الله وایي آیا تاسو انګیرلې وه چې موږ تاسې عبث پیدا کړي یاست او زموږ لورې ته ستاسې هیڅکله راګرځېدل نشته؟ نو لوړ او پورته دی الله، حقیقي باچا چې له هغه پرته بل هیڅ کوم الله نشته، د عزتمن عرش څښتن دی. نو خپل خلقت او خپل پیدایش ته متوجه شئ. الله تاسو بې ځایه او عبث نه یاستئ پیدا کړي. الله به تاسو نه پوښتنه کوي په آخرت کې. ګرانو میندو، آیا کله مو خپل کور ته کوم اسلامي کتاب راوړی؟ آیا کومه اسلامي کیسټه یا اسلامي خپرونه مو خپل کور ته وړې ده؟ آیا دعوت، تلاوت او کم درسي صنف ته تاسو یا کم اسلامي خپرونې ته تاسو غوږ نیولی؟ آیا د الله تسبیح دې ډیرې ویلي دي؟ آیا الله پاک ستا په وسیله کومه ښځه یا کومه جلکۍ مسلمانه کړې چې ستا په نیکو اعمالو کې حساب شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې غواړم ته یې په ښکاره او صراحت سره په خپل ځان ته ځواب کړې. دا خو پرېږده، حتی که تا په کور کې کم فساد لیدلی ته د هغې مانع شوي نه. ته چې د مور په صفت په کورنۍ کې ژوند کوي، د هغې کورنۍ نه بله مسلمانه خور ټلیفون راپورته کوي او یې رسنۍ ته زمزمه کوي، نو ګرانې مورې ته د دې معنی ګرځېدلې؟ دا دې ورته ویلي چې دا فساد دی؟ دا دې ورته ویلي چې په دې باندې الله ستا نه ناراضه کیږي، په دې باندې الله په تا باندې غضب او لعنت را نازلوي؟ دا دې ورته ویلي او که تا ورته غوږ نیولی او ورسره دې خندل؟ نه ګرانې مورې، مسلمانې خورې، ته د الله په وړاندې لوی مسئولیت لرې او الله رب العزت به له تا نه پوښتنه کوي. شپږمه مسئله، د دینی او شرعي علومو د ترلاسه کولو هلې ځلې. الله په سورة محمد کې 19 آیت کې فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک. نو ای پیغمبره ښه وپوهیږه چې له الله نه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته او بخښنه وغواړه د خپل ګناه لپاره. همدارنګه الله په سورة مجادله کې 11 آیت کې فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. له تاسې نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کومو کسانو ته چې علم ورکړی شوی، الله به هغوی ته لوړې درجې په برخه کړي. همدارنګه الله په سورة زمر کې 9 آیت کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهیدونکي او نه پوهیدونکي یو شانته کیدی شي؟ نه. همدارنګه الله په سورة طه کې 114 آیت کې فرمایي وقل رب زدنی علما، او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه.
همدارنګه الله په صورت آل عمران کې 13 آیت کې فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. الله تعالی په خپله د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ الله نشته او په رښتې او ټول اهل علم هم په رښتیني او منصفانه توګه پر دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل الله نشته. زموږ مخه هغه علم او پوهه ده چې تا لمونځ کولو، روژو نیولو، حج کولو، له الله څخه ډار او تقوا خپلولو ته هڅوي. موږ د ښځو په برخه کې داسې زده کړو ته اړتیا لرو چې هغوی ورسوي چې خپل اولادونه سم وروزي، داسې علومو ته چې په خپلو ښځو او ټولنو ته یې خیر ورسیږي، نه داسې زده کړو ته چې نه یې ټولنې ته او نه هم ځان ته خیر رسیږي بلکې لا یې فساد ته هڅوي. داسې زده کړو ته کله هم موږ اړتیا نه لرو. ژوند مسلمانه ښځه د علم ترلاسه کولو څخه راګرځوي. له عالمانو او پوهانو څخه وپوښتئ، د هغوی له نظرونو ګټه پورته کړئ، د خیر په غونډۍ مه کښېنئ، د قرآن صورتونه په یاد وکړئ، پر فقهي مسائلو ځانونه پوه کړئ چې لا مو ښه د الله عبادت ته لاره هواره شي. الله په صورت انعام کې 122 آیت کې فرمایي او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. هیڅ کله نشي برابرې د عالم الجاهل. په دې هکله به نور هم اورو قدرمن اورېدونکو. خو د یوې دمې نه اورو. پر خپله عنعنه یم د پردیو پیښې نه کړم، پر خپله عنعنه یم د پردیو پیښې نه کړم، په غوږ کې مې نیولی نصیحت د مور او پلار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، په پد کې لویه شوې یم په پد کې مې روزګار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اومه عمده مسئله په اسلامي ټولنو کې داسې شیان رامنځته شوي چې ډیری مسلمان نجونې یې بېلارې کړي دي، لکه بېلارې کوونکې او ناسمې سندرې چې په هر ځای کې خپریږي او اوریدل کیږي او په اسانه توګه ترلاسه کیدی شي. همدغه سندرې د فحشاو، جنایتونو او زنا لامل ګرځېدلي. په خلاصو غوږونو یې واورئ ګرانو خویندو او ورونو، د سندرو اوریدل 4 زیانونه لري. لومړی زړه کلکوي او د الله له ذکر سره د انسان مینه کموي. هر سړی او ښځه چې په سندرو اوریدلو عادت وي زړونه یې کلکیږي او څنګه چې الله پاک فرمایي هیڅ ډول خیر او ښېګڼه یې په برخه نه رسیږي. الله په صورت مائده کې 14 آیت کې فرمایي فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به. بیا دا د هغو خپله وعده ماتول ول چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده. دویم ضرر یې دا دی د بنده او الله ترمنځ اړیکه شلیږي. هغوی چې سندرې ډیرې اوري هیڅ نرموالی، محبت او د الله په وړاندې عاجزي نه لري، ځکه چې له الله سره یې اړیکه شلیدلې او زړونه یې کلک شوي دي. نو چې د الله سره دې اړیکه وشلیدله شیطان سره دې اړیکه قائمه ده، تا به تباه کوي. دریم زیان یې دا دی په هغې دنیا کې په جنت کې له هغه ښکلي غږ څخه بې برخې پاتې کیږي چې الله پاک یې خپلو نیکو او متقي بندګانو ته اوروي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په جنت کې داسې حورې شته چې سندرې زمزمه کوي او وایي موږ پاسته او لطیفې یو، ماتیږو نه، موږ تلپاتې یو او نه ورکیږو. بختور هغوی دي چې موږ له هغوی او هغوی له موږ سره وي. نو څوک چې په دنیا کې سندرې اوري، موسیقي اوري، د دې نعمتونو نه په جنت کې بیا محروم وي. څلورم زیان دا دی د سندرو اوریدلو یو بل زیان د فحشاو خپرول، له هغوی سره مینه کول او هغوی ښه ګڼل دي. ډیرو عالمانو، فاضلانو او هغوی چې د ټولنې له ډیرو تجربو برخمن دي هغو لیکلي او ویلي
چې ډیری هغه سړي او ښځې چې زنا کوي هماغه خلک دي چې سندرې ډیرې اوري. بس د دغو بې شرمه او بېلارو کوونکو سندرو په اوریدلو کې له الله څخه وډار شئ، هغه پرېږدئ ځکه چې دا حرامې دي. الله په صورت لقمان کې 6 آیت کې فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، او له همدې انسانانو نه داسې څوک هم شته چې عبس خبرې پیري چې خلک د الله له لارې په بېعلمي سره ګمراه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ابو موسی اشعری روایت کړی فرمایي لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمغاصف، زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې زنا او ورېښم، شراب او سندریز وسایل او توکي به حلال ګڼي. په یو بل حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي انی نهیت عن صوتین احمقین فاجرین صوت عند نعمت و صوت عند مصیبت و فی روایت صوت عند نغمت. رسول الله فرمایي ما خپل امت له دوو احمقو او فاجرو غږونو له اوریدونو منع کړی دی، یو د نعمت پر وخت غږ او بل د مصیبت پر وخت غږ. په بل لفظ او په بل روایت کې راغلی چې یو د خوښي پر مهال غږ. بل هغه څه چې مسلمانو ښځو ته زیان رسوي د بېلاري کوونکو مجلو خپرېدل دي. دا ډول مجلو زموږ ډېر ځوانان بېلاري کړي او له خپل اصلي هدف څخه یې پر بلې لور ورسیخ کړي دي. همدا ډول هغه بېلاري کوونکي فلمونه او سریالونه چې زموږ په کورنیو کې بېلاریتوب، پردي دودونه، جنایتونه، خواشیني او دا ډول ګڼې نورې ستونزې زیږولې دي. نو پلاره راشه دا د فساد منبع او فحشا د کور نه وباسه. ته مورې د الله په حضور کې مسئوله، الله به تا نه پوښتنه یې ترې لرې که. نو تاسو ته له الله تعالی څخه پر ویرې او له هر هغه څه چې په هغې دنیا کې ګټه نه ده رسیږي د ځان د ساتلو سپارښتنه او توصیه کوم. اتم یو بله مسئله چې باید ورته ډیره پاملرنه وشي دا ده چې زموږ ډیری هلکان او نجونې د یو لړ بې ځایه دلایلو له مخې له واده کولو انکار کوي. د بیلګې په ډول وایي تر هغې مې چې لوړې زده کړې پای ته نه وي رسولي واده نه کوم، یا دا چې له هغه چا سره واده کوم چې داسې او یا هم هماغسې وي چې ښایي د هغه د خوښې وړ کس په دنیا کې هم پیدا نشي. ښایي دا نجلۍ د خپلو شرطونو په اساس د ژوند شریک پیدا کړي او یا یې هم ښایي تر آخره د هغه په شرطونو برابر کس پیدا نشي. نو زما مسلمانو پیغلو ته دا سپارښتنه ده چې واده د ښه ژوند پیلامه او د نیکمرغه ژوند اساس دی. له خاوند پرته د ښځې او له ښځې پرته د خاوند ژوند نیمګړی دی. الله فرمایي ولقد ارسلنا رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریه. همدا د الله تګلاره ده چې ښځه یې داسې پنځولې چې میرمنه وي او نر یې داسې پنځولی چې هغه د خاوند وي. د واده مخنیوی یوازې تنلاري صوفیان کوي چې تر آخره واده نه کوي او د خلکو په وړاندې ځان ښودنه کوي او وایي چې ما واده نه دی کړی. دغه تنلاري صوفیان وایي زه د واده په نامه هیڅ څه نه پیژنم. که نجلۍ له کوم نیک او صالح سړي سره د ژوند له شریکولو غاړه کږوي الله پاک ګواښلې ده او ښایي د ژوند تر پایه بې خاونده پاتې شي. بس په واده کولو کې بیړه وکړه او له الله رب العزت څخه وډار شئ. نهمه مسئله مسلمانې خورې پوه شه چې زموږ په منځ کې اسراف یو منل شوی او رایج دود دی. که هغه اسراف په جامه کې وي، که اسراف په خوړو کې وي، که اسراف په څښاک کې وي او که اسراف د کور په سامان او سودا کې وي. دین چیرته دی؟ الهي تقوا چیرې ده؟ په دې سربیره ځینې داسې ناپوهه ښځې هم شته چې په هر واده او هره ښادي کې خپل خاوند مجبوروي چې نوې جامې او نوي زیرورات ورته واخلي. د خاوند او ښځې ترمنځ د اړیکو خرابېدل له همدغه ځایه پیلیږي. الله رب العزت په صورت اسراء کې 28 آیت کې فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. بې ځایه لګښت کوونکي د شیطان وړونه دي او شیطان د خپل رب ناشکره دی. همدارنګه الله په صورت فرقان کې 28 آیت کې فرمایي والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. الله د هغو کسانو ستاینه کړې ده چې هغوی اسراف نه کوي. بیا هم وایم په دې پوه شئ چې د ښځې ښکلا او زینت د هغې په پاکلمني سپما کولو، د الله په اطاعت کولو او د خاوند رضا په ترلاسه کولو کې دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها دخلت الجنة ربها. کله چې ښځه خپل 5 وخته لمونځ وکړي، د رمضان میاشت روژه ونیسي او د خپل خاوند اطاعت وکړي، د خپل رب جنت ته داخلیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا د زما د زړه خبرې دي. بیا هم د خپل وطن ټولو میندو او خویندو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ کوم. ښایي اوریدونکي غوږونه او پوه او ویښ زړونه ولري، ښایي د اوریدلو څوک عمومي اوریدل شوې خبرې عملي کړي. یادونه کوم او پیغام درته رسوم، خو آیا داسې څوک شته چې غوږ ونیسي؟ آیا داسې څوک شته چې ومني؟ الله دې موږ ته د منلو توفیق راکړي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د غرب تر لنډ لغړو ښایسته یم په حیا کې، د غرب تر لنډ لغړو ښایسته یم په حیا کې، چې تڼي ترږمۍ لرم خندا مې سپین سهار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. په پد کې لویه شوې یم، په پد کې مې روزګار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. سیالي مې له جهان سره نیکر پتلون کې نه ده، سیالي مې له جهان سره نیکر پتلون کې نه ده. سیالي د پرمختګ او ترقۍ ته مې تلوار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. په پد کې لویه شوې یم، په پد کې مې روزګار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. زامن د هوسایۍ مې هره چاره کې اسلام دی، زامن د هوسایۍ مې هره چاره کې اسلام دی. دا ځکه مې ملګری له اسلام سره کردار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. په پد کې لویه شوې یم، په پد کې مې روزګار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. زامن د هوسایۍ مې هره چاره کې اسلام دی، زامن د هوسایۍ مې هره چاره کې اسلام دی. دا ځکه مې ملګری له اسلام سره کردار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. په پد کې لویه شوې یم، په پد کې مې روزګار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. زما په ماتو ګډو زه په خپله ښه پوهېږم، زما په ماتو ګډو زه په خپله ښه پوهېږم، زما په ماتو ګډو زه په خپله ښه پوهېږم، زما په ماتو ګډو زه په خپله ښه پوهېږم. بل څوک دی چې زما په کار له ما څخه هوښیار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. بل څوک دی چې زما په کار له ما څخه هوښیار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. په پد کې لویه شوې یم، په پد کې مې روزګار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. کوتره اسماني یم څوک مې نشي ایلولی، کوتره اسماني یم څوک مې نشي ایلولی. پرواز مې په هوا کور مې د پرخو پر کنار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار، افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار. په پد کې لویه شوې یم، په پد کې مې روزګار. افغانه مسلمانه یم ټیکری مې افتخار،
افغان مسلمان یم ټکری می افتخار ځواني می د مفسدو د هوس لپاره نه ده ځواني می د مفسدو د هوس لپاره نه ده ځواني می د مفسدو د هوس لپاره نه ده ځواني می د مفسدو د هوس لپاره نه ده آزاد یم خپلواک یم ژوندون می په قرار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار پوپت کې لوی شوی یم پوپت کې می روزګار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار زاهدا پښتنې لکه حسین ګړندې دي زاهدا پښتنې لکه حسین ګړندې دي کاری به سر ځوان پاتې وي پر نیمالار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار زاهدا پښتنې لکه حسین ګړندې دي زاهدا پښتنې لکه حسین ګړندې دي کاری به سر ځوان پاتې وي پر نیمالار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار پوپت کې لوی شوی یم پوپت کې می روزګار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار پوپت کې لوی شوی یم پوپت کې می روزګار افغان مسلمان یم ټکری می افتخار 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 افغان مسلمان یم